د لویو بخونکو خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د لومړي د سره در سره کتلي وي. ګران زده کوونکو موږ او تاسو نن په 13 لوست کې د حساب یو او کسرونه مو شروع کړي ول او د کسرونو مهمه عنوانونه چې مهم عنوانونه ول هغه بیان کړل. هیله ده چې هغه زده کړي وي او په کتابچو کې مې در سره نوټ کړي وي او کوشش وکړئ کوم کتابونه چې در سره دي هغه کتابو کې د سوالونه در سره حلوئ تر څو پورې ریاضي زده کړئ. ریاضي داسې مضمون نه ده چې تاسو تنها باندې ویډیو ته کښېنئ ویډیو وګورئ او ویډیو ریاضي داسې زده کړئ. نو تاسو به دا ریاضي که زده کوئ نو تاسو به عمل هم ورسره کوئ. لکه داسې معنا ورکوئ لکه تاسو چې هندي فلمونه ګورئ که نه نو تاسو د هغې په معنا پوهېږئ په خبره یې پوهېږئ خو کله چې څوک خپله درته وي تاسو وغږېږئ تاسو غږېدی نه شئ. علت دا ده چې تاسو پریکټس نه لرئ که نه یا تمرین نه لرئ مشق نه لرئ. نو که غواړئ ریاضي هم زده کړئ نو همدا تخنیک ده چې تاسو دا ویډیو ولیده هغه شیان مهم درسونه مو نوټ کړل. نو اوس به راخلئ قلم او کتابچه به راواخلئ کوم کتابونه چې در سره دي د هغې کسرو سوالونه نور شیان به یې ټول در سره کار کوئ. کوم ځای کې چې مشکل سره مخ کېږئ اول کوشش وکړئ چې خپله یې پیدا کړئ. که ونه شو بعد د هغې نه په هر لارې کولی شئ ماته یې راورسوئ راویلې کړئ انشاءالله زه در سره کومک کوم. ګران زده کوونکو موږ په 13 لوست کې یو په دې لوست کې راځو د حساب دریم فصل کې چې موږ کسرونه وایو د کسرونو څلورګونې عملې شروع کوو. څلورګونې عملې موږ او تاسو مخکې ویلې چې جمع ده تفریق ده یا منفي ده ضرب ده او تقسیم ده. دا څلور عملې له خیره نن شروع کوو او دې باندې موږ او تاسو له خیره نن کار کوو. نو لومړی عملیه شروع کوو چې د عام کسرونو لیکو چې د عام کسرونو د جمع عملیه عام کسرونه ګران زده کوونکو موږ او تاسو سره رقم جمع کوو. جمع کولو لپاره موږ ساده طریقې لرو خو درې حالته په نظر کې نیسو. ساده درې حالته. لومړی حالت ګران زده کوونکو دا په نظر کې ونیسئ که چیرې یو عادي عدد یا یو تام یا پوره عدد د کسر سره جمع شوی وي. کله چې یو تام عدد د کسر سره جمع شوی وي راساً یې غیر واجب کوي سوال حلیږي. لکه څه رقم ګران زده کوونکو موږ تاسو ته وایو چې 4 جمع 1 پر 3 داسې یعنی یو تام عدد ده د کسر سره جمع شوی راساً به غیر واجب کوي. موږ وایو 3 په 4 کې 12 جمع یو څو کېږي 14 پر 16 14 پر 3 ده یا 2 پر 15 جمع څو ده جمع 3 اخوا ورسره جمع شوی بیا هم غیر واجب کولی شي 15 په 3 کې 15 جمع 2 څو کېږي 18 پر 100 ده 18 پر 15 ده. او یا هم سوال راکول کېږي یو جمع 2 صحیح 1 پر 3 ده. چې هلته موږ کولی شو چې اول دا غیر واجب کو بیا دې سره غیر واجب کو او کولی شي تام عددونه یو بل سره جمع کړو. یو 2 3 کېږي 3 صحیح 1 پر 3 او بعد دغه نه 3 9 جمع یو 10 پر 100 کېږي 10 پر 3 صحیح شو. یعنی لومړی طریقه دا ده چې سوالونه کې داسې راکول شي چې یو تام عدد د کسر سره جمع شوی غیر واجب کوي. دویمه خبره ګران زده کوونکو هغه دا ده که چیرې کسرونه داسې راکول شوي چې د هغې د مخرجونو سره برابر وي. مخرجونه چې سره برابر ول مخرجونه یو مخرج صورتونه به جمع کوئ. لکه څه رقم موږ ته وایي 2 پر 15 جمع 1 پر 15 دا سوال حل کړئ. نو تاسو به مخرجونه سره برابر دي مخرجونو څخه یو مخرج صورتونه راساً جمع کړئ. 2 جمع 1 څو کېږي 3 پر 15 ځواب یې موږ ته راځي. صحیح ده ساده. یعنې دغه موږ مخرج مشترک ونیو 15 تقسیم 15 کو هماغه شی راځي بېرته یو په 2 کې 2 15 تقسیم 15 یو په یو کې یو بېرته هماغه شی راځي. یا که بل سوال ولرو چې 3 پر 9 جمع 1 پر 9 جمع 15 پر 9 داسې مخرجونه درې واړه یو بل سره برابر دي. موږ تاسو راساً مخرجونه څخه چک کوو. یو مخرج نیسو 9 صورتونه جمع کوو 3 جمع 1 جمع 15 چې مساوي کېږي 3 او 15 3 یو 4 او 15 څو کېږي 9 پر 100 شو 9 پر 9 زموږ سوال ځواب لاسته راغی. همداسې کېدای شي سوال داسې راکړي ګران زده کوونکو چې یو صحیح 1 پر 15 جمع 2 صحیح 2 پر 15 جمع 3 صحیح او 2 پر 15 داسې 3 کسر راکول شي او وایي چې جمع کې صحیح دار عدد. اول خو دا کولی شي ګران زده کوونکو چې غیر واجبي کوي بیا مخرج یو مخرج صورتونه جمع کوي او داسې هم کولی شي چې تام عددونه یا د صحیح عددونه جدا جمع کوي. مثلا یو راواخلئ جمع د دې عدد سره 2 جمع د دې عدد سره 3 داسې جمع او کسرونه کې جدا مخرج ونیسئ 15 صورتونه جمع کوي 1 جمع 2 جمع 2 صحیح شو داسې. اوس یو 2 3 کېږي 3 او 3 شپږ جمع دا کېږي 15 پر 15 چې ځواب ده شپږ جمع 15 د 15 سره یو کېږي خسرېږي شپږ یو څو کېږي 9 نو د کسر ځواب څومره وته 9 لاسته راغی. او که غیر واجب کو هم همدغسې لاسته راځي. درېیمه خبره ګران زده کوونکو د عام کسرونو په جمع کې دا ده که چیرې کسرونه داسې راکول شوي چې مخرجونه توپیر ولري. کله چې مخرجونه توپیر ولري نو موږ مخرج مشترک یا د ټولو مخرجونو په منځ کې LCM د هغې پیدا کوو یا مخرج مشترک نیسو. نو څه رقم موږ ته ویل کېږي 2 پر 3 جمع 1 پر 2
داسې مخرج مشترک داسې یو عدد بنیسي چې په 2 او 3 پوره په دواړو تقسیم شي. مثلا LCM کې پیدا کړي شپږ راځي یا موږ 3 په 2 کې شپږ راځي، نو شپږ په 2 دواړو عددونو پوره تقسیمېږي. نو راسره ناخلو چې شپږ تقسیم 3 2 کېږي، بیرته په صورت کې ضرب کې 2 2 څلور او دا څلور به دلته ولیکي. اوس جمع ده دلته به جمع ولیکي. شپږ تقسیم 2 3 کېږي، یو په 3 کې 3 دلته به 3 ولیکي. دواړه جمع کې 9 پر 100 کېږي، 9 پر شپږ سوال حل شو. یا فرض مثال بل سوال دی 1 پر 2 جمع 2 پر 3 جمع 3 پر 4. د درې عددونو په منځ کې موږ او تاسو مخرج نیسو سو 12 مخرج نیسو، ولې چې 12 په 3 وړ پورې تقسیمېږي. 12 تقسیم 2 کېږي شپږ، یو په شپږو کې شپږ. 12 تقسیم 3 څلور، څلور په 2 کې 8. 12 تقسیم څلور 3، 3 په 3 کې 9. صحیح شو؟ نو موږ وایو مساوي کېږي شپږ او 8 کېږي 14 14 او 9 درویش کېږي. درویش پر 100 ده 12. یعنې ځواب زموږ د سوال راووت درویش پر 12 زموږ سوال حل شو. همداسې که وایو یو صحیح یو پر 2 یو صحیح یو پر 3 او یو صحیح یو پر 4 یا یو پر شپږ، یا دلته وایو چې یو پر شپږ نه یو پر 15 او غواړي چې دا سوال تاسو حل کړئ. کولی شئ چې هغوی غیر واجب کې بیا مخرج مشترک ونیسئ. همداسې کولی شئ چې تامدونه جمع کړئ، یعنې یو جمع یو جمع یو تامدونه جدا جدا جمع کړه. جمع د درې واړو کسونو په منځ کې مخرج مشترک 10 نیسم. 10 تقسیم 2 15 یو 15 15. 10 تقسیم 3 2 10 تقسیم 3 لس، لس په یو کې لس او 10 تقسیم 5 کېږي شپږ، یو شپږ شپږ چې مساوي کېږي یو جمع یو 2 2 یو 3 3 جمع 15 او لس 25 25 او شپږ یو 10 یو 10 پر 100 ده 10 چې ځواب وایي 3 صحیح یو 10 پر 10. او داسې هم کولی شئ ګران زده کوونکي چې غیر واجبه کړئ، خو څلور ضوابط وګورئ چې هغه درڅه غواړي. دغسې کسونه ګران زده کوونکو د موضوع د ښه درک لپاره راځو دغه سوالونه کاروو. مخکې دې نه چې زه حل کړم تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ، اول دا سوالونه حل کړئ، بعد د هغې نه ویډیو ته متوجه اوسئ چې غلطي مو چېرته کړې ده. نو راځو لومړی سوال حلوو. لومړی سوال ګران زده کوونکو راسره مخرج مشترک نیسو، ولې چې مخرجونه ټول فرق کوي، توپیر لري. نو دې د څلور کسرونو په منځ کې موږ 3 شپږ او څلورو 2 په منځ کې 12 مخرج نیسو. 12 تقسیم 3 څلور کېږي، څلور په 2 کې 8. 12 تقسیم څلور شپږ 2 کېږي، یو په 2 کې 2. 12 تقسیم څلور 3 کېږي، 3 په 3 کې 9. 12 تقسیم 2 شپږ کېږي، یو په شپږو کې شپږ کېږي. مساوي کېږي ګران زده کوونکو 8 او 2 ګران زده کوونکو لس، لس او 9 کېږي 19 19 او شپږ شو 25 25 پر 100 ده 12. زموږ سوال راووته ځواب 12 25 پر 12. دویم سوال هم د ګران زده کوونکو مخرجونه برابر دي سره، مخرجو څخه یو مخرج نیسو، صورتونه راسن جمع کوي. یو جمع 3 جمع 9 یو 3 څلور څلور 9 یو 11 پر 100 کېږي لس. زموږ سوال ځواب حل شو. دریم سوال حلو ګران زده کوونکو. اول صحیح عددونه جدا جمع کوو، یو جمع 2 جمع یو د صحیح عددونه او د کسري عددونو په منځ کې مخرج نیسو 12. 12 تقسیم 2 کېږي ګران زده کوونکو شپږ، یو په شپږو کې شپږ. 12 تقسیم 3 څلور، څلور په 2 کې 8. 12 تقسیم څلور 3 3 3 9. اوس وایو چې دا څلور شو، څلور جمع 8 شپږ چې دا 14 او 9 تقریبا کېږي درویش. درویش پر 100 ده، درویش پر 12. اوس به دا داسې نه لیکئ ګران زده کوونکو چې څلور صحیح درویش پر 12، ولې چې دغه درویش پر 12 خپله غیر واقعي کسر ده. اول به دا واقعي کسر ته اړوئ. نو تاسو به لیکئ چې داسې به لیکئ چې څلور جمع یو صحیح 11 پر 12. هماغه یو شی راځي، یو په 12 کې 12 او 11 درویش کېږي که نه. نو داسې شو. دا دواړه جمع کړئ 15 صحیح 11 پر 12 صحیح ده. 15 صحیح 11 پر 12 داسې به لیکئ. دا عدد هم داسې د هر عدد چې مخرج نه لري مخرج یو ده، دا په یاد وي. دلته عدد د مخرج نه لري مخرج یو شو، نو د ټول په منځ کې مخرج مشترک 12 نیسم. 12 تقسیم یو 12 12 په یو کې 12. 12 تقسیم 2 شپږ، یو په شپږو کې شپږ. 12 تقسیم 3 څلور کې، یو په څلورو کې څلور. 12 تقسیم څلور 3 کې، یو په 3 کې 3. صحیح شو. اوس 12 او شپږ کېږي 18 22 22 25 25 پر 100 شو 12. بیا زموږ د سوال ځواب 25 پر 12 شو. راځو دې سوال ته ګران زده کوونکو راسن مخرج مشترک باندې نیسئ. اول وګورئ چې صورت مخرج اختصار کېږي که نه کېږي. نو ګورئ یو 2 2 2 یو څلور 2 څلور یو لس 2 لسه یو 10 2 10 یو څلېرش 2 څلېرش. دا ټول اختصار شول. صحیح ده؟ یعنې یو پر 2 جمع یو پر 2 جمع یو پر 2 جمع یو پر 2 او جمع یو پر 2 پنځه دانې دي. دوه مخرج ونیسئ، یو جمع یو جمع یو جمع یو جمع یو 15 پر 100 شو 2 یا 2 صحیح یو پر 100 شو 2. دا یې ځواب راووته. ښه شو. دې سوال کې هم صحیح عددونه جدا جمع کوي دا دواړه. یو زرو 2 یعنې یو زرو 2 جمع یو زرو 15 جمع شي ده دې دواړو کې 3 15 جمع یو. صحیح شو.
او دلته دا دواړه جمع په 1002 او 1015 کېږي 2009 جمع 15 یو شپږ تقسیم 3 دا مو سره جمع کړي 2009 د سوال ځواب راووته. یعنې دغسې موږ کولی شو چې عام کسرونه یو بل سره جمع کړو. هیله ده چې تاسو زده کړی وي. اوس کوم کتابونه چې تاسو سره په کور کې شته او هغه د کسرونو جمع لري هغه سوالونه در سره کار کوي. انشاءالله چې ټول سوالونه به حلوئ او کوم ځای کوم چې مشکل و زموږ په خدمت کې یم راویلېږئ انشاءالله. زه یې ستانم. ښه وخت ولرئ. په مخه.